په دې لیسن کې به موږ خبره کوو چې امیزان به موږ د 100 روپو نه شروع کولی شو. تاسو اکثر خلک اوري چې یاره وایي امیزان چې 15 لکه نه 10 لکه نه شروع کېږي. نه، همیشه شروع به د ورکوټي نه کې. شروع به د ورکوټي نه کې. ما چې کله امیزان شروع کوم ما د $400 نه شروع کړ او ما کم پروډکټ نه شروع کړ. اینکلټ ما خرڅول، هغه اینکلټ په ما ته په علی بابا په 1.5 سنټ په علاوېدل، ما په امیزان په $15 خرڅول. اوس دا نه چې تاسو د اینکلټ نه شروع کړئ، زه راته خپله خبره کوم چې ما څومره وړې نه شروع کړي. نو که ستا سره $1000 ستا سره $800 په دې مه یېرېږم د دقې نه شروع کړه. اوس چې ستا سره تا ته یو سړی وایي 15 لکه نو ته به څه کوې؟ پردی مزدوري به کوې یا غلا پسې کوې؟ نه، ستا سره چې څومره دي د هغې نه به شروع کوې، د وړې نه به شروع کوې او ته به مخې ته ځې. دنیا داسې همیشه د ورکوټې سټپ. ماشوم که ته وګورې ماشوم چې پیدا شي منډې وهي نه که نه، خو اول کې ناسته یې زده کوي، طولان راغورځېږي، تکلیفونه دقسې به ته کوې. $800 د سره دي ډېر شی دی. یو پروډکټ 2 لانچ کا، صحیح لانچ کا او کلمه ووایه او الله مالک ته کېږي. د دې دپاره صرف تا ته دومره دا شروع پکار. اوله شروع ګراني چې شروع دې وکړه، الله پاک انسان ته پخپله. زه تا ته سیم دا کاروبار چې دی که نه دا سنت طریقه ده، مزدوري نه. کاروبار چې نه سنت طریقه ده، په دې کې به تا ته مشکلات راځي، خیر خو دا یو حل دی، د دې نه به شاته کېږې نه. چې څومره د سړي د هغې نه خدای دې کړي ستا سره 200 روپۍ دي، د 200 نه یې شروع کړه. لاړ شه امیزان FBM کوه، یو مارکیټونو ته ځه، پروډکټ لیست کوه، هلې ما لیست کې چې کله آرډر راشي ځه هلې پیک کوئ او شپ کوئ. د دې نه شروع کړه. داسې خلک چې امیزان آربیټراژ کوي 1 روپۍ ورسره نه وي، خو لاړ شي مارکیټونو ته لاړ شي، پروډکټ سکین کې لیست کې چې کله ورته آرډر راشي په منافع خرڅوي، ځي هلې پیک کوي او شپ کوي لېږي، ځي هلې پیک کوي او شپ کوي لېږي. خلک داسې کوي. نو چې کم سامان د امیزان باندې لیست یې په مارکیټ کې ارزاني، خلک داسې د ورکوټي نه به شروع کې. ستا سره چې $800 دا پوره ده. امیزان اولنی پرایویټ لیبل که ته هولسیل کې، هولسیل چې ډېره $1000-2000 نه ښه په ډیسنټ باندې هولسیل شروع کېږي. نو دا وه په دې کې چې موږ به امیزان د 100 نه شروع کړو. ځو بل لیسن ته. تھینک یو.